په 400 کې به تاسو ته بله ورځ پته لګېدلي چې یو ښکلی نوجوان هلک دی او وکالت یې تقریبا اوس مکمل که او میاشت دوه مخکې وله کوېدنه هم کړې وه او تقریبا د والد صاحب د دغه وینا مطابق یې 2-3 میاشتې پس واده نو هغه زمونږ دغه طرفونو ته یو ایسیچو دی زما اصل مقصد چې کوم دی نو دغه ایسیچو په باره کې تاسو ته معلومات درکول دي او تاسو ته کیدی شي یاد می هغه چې کله د هغې په هغه حجره کې څه روغه وه یا هر څه چې نو پولیسو یې راغوښتي چې یاره معامله که چېرته خرابېږي نو چې پولیس یې سنبالوي نو هغې چې تللی دي بیا په هغې کې هر څه چل چې شوی دی به هر حال هغه ایسیچو نه هغه هلک چې دی نو عاصم نوم یې دی هغه لګېدلی دی او دا ایسیچو یاد ساتئ دا تاسو ته که یاد یو څو کاله مخکې د مندني تاڼې چې کوم دی نو په دې باندې خلک ورغلي وو سوځولې وه ټوله او حالات چې دی هغه بیا د کنټرول نه بار شوي بیا پکې پوج هم راغوښتی شوی بیا پوج چې راغی نو هغه کنټرول په خپل لاس کې واغسته هغه یو ګستاخ چې و نو هغه قرآن وسوځو او د قرآن بې حرمتي وکړه کله چې د قرآن بې حرمتي وکړه نو هغه خلکو بیا راټینګ که په موقع باندې نو دا ایسیچو هغه ټایم هم ایسیچو چې کوم نو دا بهرمن چې کوم دی دا کم 400 کې چې دا هلکې ویشتی دی هم دا ایسیچو نو هلته کې بیا هغه کس بوتلی دی او بیا خلکو وی چې یاره دا خو د بچاو کوشش یې کوي بیا دننه چې هر څه چل شوی دی نو هغې سره هغه خلک چې دي هغه غوسه شوي دي او بیا هغه تاڼه هم ټوله سوځولې وه او یو څو کاله مخکې تاسو ته به یاد وي هغه حالات چې کوم دي په دې میډیا باندې ډېر زیات چلیدلي او حالات ډېر زیات خراب شوي په منځني تاله کې هغه ټوله سوځېدلې وه بیا پکې اخره کې فورسز چې کوم هغه راغله او هغې بیا کنټرول واغسته نو په هغې کې چې خلک کله غصه شو او حالات د کنټرول نه بار شو نو دا ایسیچو چې کوم دا بهرمن د په هغه خپلو کسانو ته یې وویل چې په دې کسانو باندې عوامو باندې فایرنګ شروع کړي په هغې کې اکثره خلک چې وو هغه لګېدلي وو او زخمي شوي وو بیا امبولنسو کې اچول او زخمیانې چې دی نو هغې بیا بوتلله نو دې پته لګي نه په ده کې داسې څه مسله خامخا شته چې داسې غوندې سچویشن په ده باندې راشي چې هغه لږ داسې خطرناکي خلک پکې یا غصه یا دغې نو هغې کې د ده نه پته لګي نه چې وارو پر خطا شي که څه چلو شي د ده ډپارټمنټ نه پکار دي چې د ده مکمل چیک اپ وکړي ځکه دی د یو تاڼې غون دغه شي هغه د سره دا ایسیچو دی نگرانی ټوله د سره ده او که دی په داسې حالاتو کې پینیک کیږي او داسې حالاتو کې دی په یاره غونته کې راځي او بیا چې د هر څه وکړو حالات ترې نه خرابېږي نو د ده په کار مکمل چیک اپ دی چې هسې نه په ده کې داسې څه مسلې به داسې حالات د ده د کنټرول نه همیشه بار شي نو دا 400 کې چې دا کومه واقعه راغلې دا هم زما د اندازې مطابق د ده چې ورغلی دی هر څه چل شوی بیا د ده د کنټرول نه هغه څیز اوتې دی کنټرول نه خبره بار شوې ده او دغه شان د مندني د تاڼې هغه مسله چې هغه ټایم کې دی هلته ایسیچو نو هلته هم بیا د ده د کنټرول نه هغه خبره اوتې وه او بیا خلکو هغه تاڼه وسوه بیا پې دي فایرنګ هم کړو هغې سره هغه مسله نور هم خرابه شوې وه نو دا د دې ډپارټمنټ نه پکار چې د دې په باره کې مکمل تحقیقات وکړي چې آیا زمونږ په دې ایسیچو کې څه چل خو نشته په داسې حالاتو کې دی ولې په ځان باندې قابو نشي کولی دې حالات ولې د پولیس کار خو دا دی چې دی به حالات کنټرول کوي هر سړی چې کوم دی هغه طرف ته هغه به ښه په کلاره باندې ښه په طریقه باندې هغه به کنټرول کوي حالات د ده د لاسو نه چې بار کېږي نه چې د پولیس د لاسو نه حالات بار شو بیا به کنټرول څوک راولي بیا خو د سره بس هر ځای کې به دا حلي بس چا څوک وویشتو څه چلو شو اړو پته به یې پکې نه لګي خلک به پکې خپل غم خادی وباسي په داسې حالاتو کې نو د ده هم د ډپارټمنټ نه پکار چې د ده مکمل چیک اپ وکړي په داسې حالاتو کې ولې دی داسې ګډوډ شي او تاسو هغه څو کالې وشو د دغې مندني د واقعې نو دا اوس ښکلی نوجوان هلک دی 2-3 میاشتې مخکې کوېدن شوې وه اوس 2-3 میاشتې بعد چې دی نو دا واده او تقریبا چې اوس یې وکالت غالبا پوره که نو اوس په خپل هر څه چې کو پریکټس یې شروع کو یا هر څه کوله نو به هر حال په دې کې خلک خو څوک به یو څه وي څوک بل څه خو دغه ما چې تاسو ته دا کم پوینټ وي دې طرف ته چا ذهن نه ځي دا یوه واقعه نه شوه د ده په دې کیریر کې دا 2-3 داسې واقعات راغله چې په هغې باندې خلک د ده ډپارټمنټ والا ته پکار دي چې هغه د ده مکمل چیک اپ وکړي او کوم چې د دې هغه میډیکل چیک اپ یې هغه وله وکړي چې آیا زمونږ په دې ایسیچو کې څه مسله خو نشته چېرته